تازه بعد خبر سرچینې تخار کې پر طالبانو چاودنه شوې ده دا چې کله او په چا شوې ده دوستانو که تاسو غواړئ چې پوه شئ نو راځئ پوره حله سره ویډیو کې ترلاسه کړئ د تخار ولایت سیمه ییزو سرچینو ویلي چې نن ماسپښین په تالقان کې چاودنه شوې ده ځینې سرچینې وایي چې په یو موټر سایکل کې نصب شوی ماین چاودلی دی خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې ده د تخار ولایت سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیه قومندانۍ ته غځېدلې لاره تړلې ده تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا منلی نه دی او نه هم د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي دي ګرانو دوستانو دا و د نن ورځې چمتو شوي ویډیو که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې ښه وخت